نو سائنسدان کو کیږي کالج کې ګرځي د ونه یو کتا الکانو ته ودرېږي دا وګورئ د دی ونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګورئ عقل داو یو تک شینامه په سر راو غورځید چې ټاک شو کیناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وی خدای چې څه کړی خې کړی کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته ځوړند را غورځیدل دا زمونږ د ملک سائنسدانان دي یعنی مراغی جی دا زمونږ د ملک سائنسدانان دي زمونږ د ملک سائنسدان نشتا پروفیسران دي که زمونږ ملک وی نو پروفیسر سلام چې د یو دروغجن او د یو دجال او د کذاب پیغمبر مرید دی هغه د سړی نه دی نو که مونږ سړي وی نو هغه له به مهمیت نه ورکړو تاسو پوه شئ جی خو مونږ سړي نه یو مونږ سړي نه یو که مونږ سړي وی نو ګوره ستا په ملک بینک کې یو سړی هلکه تا نه دومره کټوتي شوې ده او وایي زه خو شیعه یم زه شیعه یم نو شیعو د پاره د بینک قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ قادیانانو د پاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ عیسایانو د پاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ نن په دې ملک کې وګوره دنیا قادیانه او شیعه او عیسائی شوه هر یو سړی ورځي او لیکلي ورکوي چې زه قادیانه یم وی مسلمان زه شیعه یم زه عیسائی یم لیکلي ورکوي دې دپاره چې مانه د دې بینک د زکات کې دا د سود کټوتي چې دا ونشي او ماته پوره پیسې ملو شي په دې خبره پوهېږي ځان دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ شیعه بد څنګه وایي چې زه شیعه یم ما نه دې زکات نه کټ کېږي ولې شیعه قرآن نه مني څه قرآن منی کنا اقیم الصلاة واتو الزکاة باندې د شیعه ایمان نه دی قسم په خدای دی چې صحیح زکات اغستل شروع شي د سنی نه وړاندې به زه د شیعه نه الم چې وروره ته خو زمونږ نه پوخ مسلمان مونږ د رسول الله دپاره یو څپېړه ځان له نه ده ورکړې تا په والو د ځان بیړه تباه مونږ خو د امام حسین د نیکه په قرآن باندې دومره مین نه یو مونږ خو د امام حسین په دین دومره عاشقان نه یو چې څومره ته یې نو قرآن ته نه مني ته بیا ولې نه ورکې اول به دوی نه علم بیا نن ته په نظریاتی کونسل کې په دې ټکی راګېرې چې د غل نه به لاس دې ځای کې پرې کوې او که دا ګوتې به تې پرې کوې آسان علاج دی رسول الله په لاس په دې ځای کې پرې کړی دی قانون به د رسول الله نافذي قانون به د امام جعفر نه نافذ شیعه او سنی نه دواړو نه به زه لاس په دې ځای کې پرې کوم او کم کړتو کو نو ټول زوړندوم نن تاله درل اسلام آباد نه ګراو کدر نه سیبه کر دیناری کا ورته دې سیبه تیارو غرزو نو ستاو زما خدای یو دی ستاو زما پیغمبر یو دی ستاو زما اهل بیت یو دی
تا زه مسلمان وایو ځان ته ته به ما نه ځان بیلی څنګه پرېږدم دی نه په دې خبره پوهېږئ که ته محرم کې جلوس وباسې د اسلام په نوم تازیانې وباسې سینه زني کې مونږ به هم سبا ماښام جلوس وباسو ټول یو برابر یو دونوں طرف سے آگ برابر لگی یعنی عشق حسین صرف جلوس کے حسر تاسو مطالبه وکئ چې محرم دی ریډیو دې بند شي سینما کې دې ناچګانې بند شي ځکه چې محرم دی نو دا محرم صرف 10 ورځو نامه ده او امام حسین بکال کې 10 ورځې یادې 10 ورځې کم یو کال به دې هېري بیا خپل زوی دې چې مړ شي صرف کال کې یو ځل یادې که کال 12 میاشتې دې یادي خبره کوئ خپل زوی دې چې مړ شي او امام حسین کال کې 10 ورځې یاد کې بس بیا ځي خپل کار وکړي رسول په 2 کال کې صرف سبا به یادې دا 12 ورځې به یادې بیا به نوم نه علي خدای ته وګورئ سینما د کال 12 میاشتې حرامه ده حرامه ده ریڈیو گانے بجے واو رہے او اہل پشاوریو او د پیښور اوسیدونکو 10 کاله پس به آئنده نسل تاسو وګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمي وي او زمونږ زامن به ډمان دروغ وایم زمونږ ښځې به ډمي وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمي چې کم فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ٹی وی د سٹیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایي دوی ته نامه څه کی دي دا د وجی ته میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گدڑ وشته او الکان ورتل دا گدڑ خو حرام دی ورسو کوئی حرام دی د ملازو حلال دی لا رال ول میاں جی گدڑ حلال کے مردار ول مردار کون کہندے کہ گدڑ لالے وی جی نور جمال کہندے کہ گدڑ لالے وی پھر ٹھہرو جب نور جمال نے کیے کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال اسی تا جشن خیبر دا افتتاح بھی قرآن تے کرنے اسی تا ٹی وی دا افتتاح بھی قرآن تے کرنے کہندے پہ لگے رون جشن خیبر چ عورتاں نچ دیاں یا کوئی اور مصیبت مرداری بھی چوندی ہے آؤ اسی حسن قرت دا مقابلہ وچ کرنے نمازا تیرا سیاپا کرل اے قرآن توانو مارے اے قرآن تواڈا بیڑا تباہ کرے اے قرآن توانو ذلیل اور رسوا کرے جشن خیبر تسی لے گئے ہو سنے باوا دے وچکار تسی لے گئے ہو ٹی وی دے وچکار تسی لے گئے ہو جس خدا نو منو بدبختو کمبختو ذلیلو خدا نو کہ راځي مونږه د خصم اس نے قرات مقابله کو قرآن اس نے قرات مقابله تراغله قرآن دی راغله چې قاریان راټول کو په غوګونو به لاسونه یې خيو دغه بکای پکې قرآن دی راغله قرآن خو قانون دی
آئین دے د ملک نظام دے پکې د ملک فیصلې به په دې کتاب کیږي قرآن خو حسن قراتونو ته نه راغلی چرته د حسن قراتونو مقابله د رسول الله په دور کې شوي دي چرته د خلفاء راشدینو دور کې شوي دي وہ راضی چلو جی چھوڑو دفع کرو اسی جس نے خیبر نہیں جا رہے اسی سنیاری مسیح اس نے قرت کر لی تھی تاسو گورے پا دے ریڈیو کی میلاد شریف کئی دے جمعے پشپا کئی میلاد شریف ناتخوانا نے پا کرا غختی اور صحبہ پا کی مقررین نہیں وہ چی میلاد شریف ختم شی وہ اس دا تازہ گلنا دبلے اور سرنا ہوا ہو رہی دیکھو گورائے او کم بخت مان عمر فاروق بوی چه جناب محمد رسول اللہ ویلی دی چه چرتا دا ڈولکی او دا سرود آواز اور دیکھیگی التم دا خدای لعنت وریگی آواز نن قوالیان پہ خبر کے بھائی بیات ضرور آنا اسی ادھر ادھر کم نہیں کرنے سچا کم کر سی سچا کے قوالی شریف دبلے تے باجے شریف دبلے اور دکڑے شریف تے بجانے والے ڈونگی شریف تے ارد گرد بیٹھے ہوندن سارے شریف شرم دلو زیارتونو تو گورا زیارتونو کے دبلے و باجے گا گئی دا اولیاء و قبرونا تاسوائے چا اولیاء دیوبندیان نمانی خدایم خراب کا چه خراب شئی اولیاء خود تاسو نمانی پا قبرونو کے در نتنگ دی دا دنیا ڈمان راولی و دا اولیاء پا قبرونو گا گو ملا خودر تاوئی چه قبر پیغمبر ویلی دی چه دا عبرت زیدیں دا تلاوت زیدیں خبردار چه پادیرو کے نورے میلے جوڑے نک تاسو پا قبرون سال جوڑ کرے زما عزیزانو خبر ڈیری دی وقت کم دے اگر کم مصیبت دا یو نصیحت نے دے جلسہ کے واورے چه ٹی وی دا کور نہ لرے کئے خبر پوئے گئی ٹی وی لرے کئے نن بیانم لگولے کپتنا کوشی کوچیانو چترگنڈو نیانو خزی ورتوئی چه راوڑا ولی زدر تا خزن اختارم سبای چکتے پالی واوا خدای تا گوری واللہ پدے پہ خور کے مخ کی منزونم ورکی پکور کی وی سی آرم جلی گی منزور کئی مخ کے ستاسو میاں جی دے ستاسو آغنجی دے منزونا ستاسو الاسونم سپاوائے او پکور کی وی سی آرون چلی سوچ کئے فکر کئی تاسو مغنی ای چی بر امام صاحب تلار شئی او جواری اگٹئی نو شاہ لطیف بری او چی جواری بیلی او راشی وی چی دفع کرت زیارت دیں گے انجے کدرے توتا دبایا تاسو سدینی مان دے تاسو ہے چلکا تاسی ملا پسی منز آؤ جی یو سڑی ماتا ہے جو مولانا صاحب تا کشمیر تا تلے مالنا کشمیر تا تلے تا مالنین تلے وہ تا سنگا ملا ہے چھ کشمیر تا نہیں تلے مال خونین تلے مال تا تلے وہ نظم نیم تلے نو مال دا بے غیرت قوم امام چرتا غیرتی کے دیشی وہ نا مال خو چھ سنگا یہ دا غسیو کنا مقتدیانو ٹولو کورنو کی وی سی آر او ڈمتوب دی چلی گی حکومت توائم چه سغیرت پیدا کا دا دا میوزک سنٹرے دا کنجرتوب او دا ڈمتوب سنٹرے بند کا علب اسلام رازی دا کنجرتوب سنٹرے پا 35 کالا پاکستان کے
د چا په حکومت کې نه وي لکه د ضیاءالحق په حکومت کې چې څومره چې ته د اسلام چغې وایې عمره خلک غل په سر تپي لګیا دي قانون دی ډیله دی قانون د اسلام شته نه او چغې د اسلام شته د دې داسې مثال دی د اتیانو د ړندو ښار ته اتی تللی ټول ړانده اتی لاړو ړانده ترې راټول شو چا چې لاس وړی د اتي خپې سره لاس لګېدلی چا د اتي خېټې سره لګېدلی چا د اتي هغه خرطم سره لګېدلی چا د اتي هغه لکۍ سره لګېدلی سړی راغی حافظانو اتي مو لیدو وی اوجي وی څنګه شی و وی جي داسې و ډنډه غوندې وه چا چې خپې سره لاس لګېدلی و هغه وی چې د اتي به دې ډنډې ته وي بل ته حافظي صاحب څنګه و وی داسې څه پسته تیکه غوندې وه د غوښې چا چې خرطم سره لاس لګېدلی و بل ته حافظي صاحب وی څه د تارونو ماشوړه غوندې وه چا چې لکۍ سره لاس لګېدلی دې خوا وګورئ غلنه کې خیال کوي چې د اسلام چغې شپږ کاله وشو چې لګېدلي دي راته ښکاري چې اسلام دغې ته وایي چې دوزخ موزخ نہیں ہے انجی ادب کا شبکہ ہے هلکه اغلا تا کړې وه نه جي دا رچا رانی ټانګ ټونګ کېړی تا پټې کړې وې نه جي تو بسته غفا دا رچا رانی ټانګ ټونګ دې خوا وګوره پولیس غریب چاپه واچوله ښځه او سړی یې ونیو په یو بله خانه کې چې یې نیوه بویت له عدالت کې پیش کړه څنګه چل شوی دی وایي جي خیر خیریت څه زور زیاتی وایي نه جي پر ازاد سلا نه ګوره څه به وي نه جي ښځې نه تپوس ښځې څنګه چل دی بس دا زما خوښتی ده راځي بس وایي ښځی دې له قانون کې څه سزا نشته چې سبا روزي داسې تاڼې سره چې تېرېږي برې ته تاوئ مونږ خو چې تاڼې سره تېرېږو آیات کرسي په ځان چوف کړو چې یا الله خیر پېښ کړي داسې برې ته تاوئ چې څه دې وکړه چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډې 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 ړې پړه کوچ وي چرای ولې بوتل یې نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برې ته تاوئ چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلي ملک کې تاڼېدار یم خدای راستی که دا دنیا څه په بل اړی چې ورته غږ بیا ونه کړي دا د ملک قانون دی دا خو به هله کېدی غلی نیوی شو او رایې وستو چې د اغلا کړې ده دوه کسو پې ګویي وکړه او سباله تیلو کړهی سور دی او جلاد مې راوغوښته کړک لاس تې لړه کړه بیا په تیلو کې غوپه کړه پټی ورته وکړه ځه او د دې کابلی په دې خوله کې لاس وړند کړم چې د غل به دا سزا وي که په پاکستان کې چا د غلا نوم واغستو راشي زمانه ګیره کله کوي نن 99% پاکستان غل دی 99% غلط دی زم غلم یو چیرړه تار کفن په مړي نه لګي یو چیرړه سړی مړ شو پیسې ورسره نشته یو انده پې نه لګي نه کفن لګي ته مال راغې استاد پلار مې مړ دی څومره کفن راوړم زه وایم 40 ګزه ته اوس د شرمه دا ویلی شي چې لږ کم به راوړم وایي چې ملا دې ومینه شرمه یاسې نه چې مسله کمه شي یو تار نه لګي سړی مړ شو دا خپلې جامې کفن دی دا خپل صادر کفن دی ابو بکر په خپلو جامو کې خخو حضرت حمزه نو سینسدان کو کڼ کېږي کالج کې ګرځي د ام ونه یې وکته هلکانو ته وایي ودرېږئ دا وګورئ د ام دې ونې ته وګورئ څومره غټه ده او میوې ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونې ته وګورئ وړه ده میوه یې غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دې ونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دې خوا وګورئ عقل دا و یو تک شینامې په دا سر راوغورځېد چې ټاک شو کېناستو چې یا الله توبه یا الله توبه هلکان ورته ویل استاذ ولې وی خدای چې څه کړي ښې کړي که دا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته ځوړند وی او راغورځېدلی
دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي خیال راغی جی دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي زمونږ د ملک ساینسدان نشتا پروفیسران دي که زمونږ ملک وې ملک وې نو پروفیسر سلام چې د یو دروغجن او د یو دجال او د کذاب پیغمبر مرید دی هغه د سړی نه دی نو که مونږ سړي وای نو هغه لا به محمیت نه ورکړو تاسو پوه شئ جي خو مونږ سړي نه یو مونږ سړي نه یو که مونږ سړي وای نو ګوره ستا په ملک بینک کې یو سړی هلکه تا نه دومره کټوتي شوې ده او یې زه خو شیعه یم زه شیعه نو شیعو د پاره د بینک قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ قادیانانو د پاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ عیسایانو د پاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ نن په دې ملک کې وګوره دنیا قادیانه او شیعه او عیسائی شوه هر یو سړی ورځي او لیکلي ورکوي چې زه قادیانه وی مسلمان زه شیعه زه عیسائی لیکلي ورکوي دې لپاره چې مانا د دې بینک د زکات کې دا د سود کټوتی چې دا ونشي او ماته پوره پیسې ملو شي په دې خبره پوهیږي زم دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ شیعه بد څنګه وای چې زه شیعه مانه دې زکات نه کټ کیږي ولی شیعه قرآن نه مني قرآن منی کنا اقیم الصلاة واتو الزکات باندې د شیعه ایمان نه دی قسم په خدای دی چې صحیح زکات اغستل شروع شي د سنی نه وړاندې به زه د شیعه نه اله چې ضرورت خو زمونږ نه پوخ مسلمان مونږ د رسول الله د پاره یو سپېړه ځان لنه دا ورکړي تا په والو د ځان بیړه تبان مونږ خو د امام حسین د نیکه په قرآن باندې دومره مین نه یو مونږ خو د امام حسین په دین دومره عاشقان نه یو چې څومره ته نو قرآن ته نه مني ته به ولې نه ورکې اول به دوی نه عالم بیا نن ته په نظریاتی کونسل کې په دې ټکی راګېره چې د غل بلاس دې ځای کې پرې کې او کدا ګوتې به ته پرې کې آسان علاج دی رسول الله په لاس په دې ځای کې پرې کړی دی قانون به د رسول الله نافذي قانون به د امام جعفر نه نافذ شیعه او سنی نه دواړو نه به لاس په دې ځای کې پرې کو او کم کړتو کو نو ټول زوړندوم نن تعالی درل اسلام آباد نے گراو کدر نه سیبا کر دیناری کا ورته سیبا تیارو غرض نا ستاو زما خدای یو دے ستاو زما پیغمبر یو دے ستاو زما اهل بیت یو دی تاو زم مسلمان وایو ځان ته تب مان ځان بیلې څنګه پردم دینا ته خبره پوهیږي کته محرم کی جلوس وباسه د اسلام په نوم تازیانه وباسه سینه زنی کې مونږ هم سبا ماخام جلوس وباسو ټول یو برابر یو दोनों तरफ से आग बराबर लगी